и загорание двух красных видов страны. Водаю, пруд. د 1950 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه د بشریت په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انسان یو ناممکن فکر په واقعیت بدل شو. فضا ته د یو ژوندي جسم لیږل. د لایکا په نوم دا سپی د لومړي ځل لپاره فضا ته د سپوتنیک 2 مصنوعي سپوږمکۍ پر مټ فضا ته واستول شو. لایکا د څو ورځني سفر وروسته د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای شو. فضا ته د لایکا استول رښتیا هم د نړیوالو او فضانوردانو لپاره یو جالب خبر و. کله چې فضا ته فضایي سفرونه پیل شول، په لومړیو کې فضا ته استول کېدونکي مصنوعي سپوږمکۍ د ډېرو سختو تخنیکي او فني مشکلاتو سره مخ وې. په عین ډول لایکا هم فضا ته د استول کېدو په 4مه ورځ د کابین د داخلي د لوړ حرارت له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. که څه هم په لومړیو کې شوروي اتحاد د لایکا مړینه پټه وساتله، خو ډېر ژر معلومه شوه چې د لایکا مړینې علت د کابین داخلي تودوخې زیاتوالی او یو فني او تخنیکي ستونزه وه. د 1950 او 1960 میلادي کالونو ترمنځ د نورو رقابتونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ یوې فضایي جګړې جریان درلود. د جګړې په جریان کې هر هیواد هڅه کوله چې د څیړنو او لاسته راوړنو ترڅنګ په فضا کې د خپل قوت ننداره وړاندې کړي. نو ځکه هر هیواد هڅه کوله چې فضایي راکټونه په ډېره تیزۍ سره جوړ او زر تر زره یې فضا ته واستوي. دا چې کارونه ډېر په بیړه ترسره کېدل، نو همدا علت و چې زیاتره فضا ته استول کېدونکي توغندي هدف ته تر رسېدو مخکې منفجر کېدل او له منځه بتلل. د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ د سړې جګړې په جریان کې اکثریت دواړو هیوادونو خپل رازونه او حقایق پټول او د رسنیز کېدو به یې مخه نیوله. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې په ترڅ کې فني او نظامي جګړه هم روانه وه، په عین وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبلیغاتي جګړې هم زور اخیستی و. د تبلیغاتي جګړې په دې مقابله کې هر هغه حوادث چې په فضا کې رامنځته کېدل زیاتره وخت د دواړو هیوادونو لخوا پټېدل او د ښکاره کېدو به یې سخت مخنیوی کوه. د دغو فضایي پیښو په جریان کې دوه ایټالوي ورونو د دغو رازونو څخه د پردې د پورته کولو هڅه وکړه. دوی د دې پر ځای چې دا پیښې له رسنیو واوري، پخپله یې د خپلو امکاناتو څخه په ګټه اخیستو او د دغو حوادثو د څېړلو او معلومولو هڅه وکړه. او بالاخره دوی وتوانېدل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې د رازونو څخه پرده پورته کړي. تر دې چې دغو ایټالوي ورونو وکولی شول هغه فضانوردان چې دوی په فضا کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و، د دوی د مرګ د وروستیو شیبو اوازونه ثبت کړي. دا غږیز اسناد دواړو ورونو له ځان سره پټ وساتل، کوم چې په هغه وخت کې د دغو اوازونو له ثبت هیڅوک خبر نه و او نه دومره امکانات ورسره و چې د اوازونه ثبت او واوري. که چیرې په هغه وخت کې دا اوازونه رسنیز شوي وای، د هغو وحشتناکو او مرګباره پیښو به پرده پورته شوي وای کوم چې په فضا کې ترسره کېدل. د 1962 میلادي کال د بشریت په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هر هغه څه واقع شول چې انسان ورته زرګونه کاله انتظار کوو. فضا ته د یو انسان لیږل. یورو ګاګارین هغه شخص و چې د لومړي ځل لپاره فضا ته ولیږل شو او بیرته په سلامتیا ځمکې ته راستون شو، کوم چې د فضایي نړۍ په تاریخ کې یو تاریخي کار و. اما سوال دا دی چې آیا یورو ګاګارین رښتیا هم اولین شخص و چې د بشریت په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره فضا ته سفر وکړ، او یا هغه خوشقسمته انسان و چې د نورو ټولو فضانوردانو ترڅنګ په سلامتیا هدف ته ورسید او په سلامتیا بیرته راوګرځید؟ ځکه تر ګاګارین وړاندې زیات شمېر فضانوردانو خپل ژوند د فضایي سفرونو په ترڅ کې له لاسه ورکړی و، کوم چې د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ د سړې جګړې قرباني شول او د دوی مرګ او هویت همداسې پټ وساتل شول. نو ځکه حق نه جوړیږي چې یورو ګاګارین لومړی فضانورد وبولو. دا چې واقعا همداسې څه پېښ شوي، د سړې جګړې د رازونو په څېر دا مسله هم زیات اړخونه لري او لا په پوره ډول منل شوې نه ده. د دغه واقعیت د څېړلو لپاره راځئ د سړې جګړې ځینې اړخونه تر څېړنې لاندې ونیسو. د 1950 او 1960 کالونو ترمنځ هر هیواد هڅه کوله ترڅو د لومړي ځل لپاره انسان
فضا ته واستوي. دقیقاً په همدې وختونو کې دوه ایټالوي ورونو د اشیل او جیوانیو د کاکور دیکلیا په نومونو د دوهمې نړیوالې جګړې څخه په یو پاتې شوي پټنځای کې د اورېدو یو دستګاه جوړه کړه، د کوم په اساس چې دوی د امریکا او شوروي اتحاد د بیسیم سیګنالونه په پټه تعقیبول. دقیقاً همدا دوه ورونه د 1980 میلادي کال د نومبر په 28مه نیټه په داسې حال کې چې د فضایي سیګنالونو د اورېدو په حال کې وو د ډېرو جالبو او حیرانونکو سیګنالونو سره مخ شول. دا سیګنالونه په واقعیت کې د مرستې او کومک غوښتلو سیګنالونه وو چې دقیقاً د یوې مصنوعي سپوږمکۍ لخوا رامنځته کېدل. دا سیګنالونه تقریباً 3 وارې واورېدل شول او په هر وار اورېدو کمزوري کېدل او بالاخره په مکمل ډول ورک شول. په قوي احتمال دا سیګنالونه د فضایي سپوږمکۍ په منځ کې د یو بند پاتې شوي فضانورد لخوا رامنځته کېدل، کوم چې د مرګ په حالت کې قرار درلود. اما جالبه دا وه چې په همدې کال کې نه امریکا او نه شوروي اتحاد فضا ته کومه مصنوعي سپوږمکۍ لیږلې وه. په سوال دا دی چې دا د کومه غوښتلو سیګنالونه له کومه راتلل. د دې سوال جواب هم دا کېدای شي چې ممکن د سړې جګړې په جریان کې د دواړو هیوادو په پټه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو هڅه کړې وي، په کوم کې چې انسان هم شتون درلود. دغه دوه ایټالوي ورونو د دغه پیښې وروسته خپل امکانات نور هم قوي کړل. د 1961 میلادي کال د فبروري په 2مه نیټه دغه دوه ورونه په داسې حال کې چې د شوروي اتحاد د فریکوانس د اورېدو په حال کې وو د یوې بلې تازه او نوي منبع څخه کوم چې په فضا کې شتون درلود نوي او تازه سیګنالونه ترلاسه کړل. دا سیګنالونه د یو داسې حالت ښودونکي وو چې کره کېدل یو څوک په ډېر سختۍ ساه اخلي او د زړه ضربان یې ورو ورو کمزوری کېږي او بالاخره په مکمل ډول ورک شي. دغه دوه ایټالوي ورونو دغه د زړه ضربان تقریبا 3 دقیقو لپاره ثبت کړ. دغه ایټالوي ورونو د دغه اواز له ثبت وروسته دغه اواز په هغه وخت کې د زړه یو متخصص پروفیسور دوليوتی ته ورسول. دوليوتی بالاخره د څېړنو وروسته ثابته کړه چې دا اوازونه د یو انسان د زړه دي، کوم چې د مرګ په حالت کې قرار لري او هغه اوازونه هم دا دي. دوه ورځې وروسته د شوروي اتحاد د حکومت اعلان وکړ چې یو مصنوعي سپوږمکۍ ځمکې ته د راګرځېدو په حال کې د ځمکې په اتموسفیر کې له منځه تللې او سوځېدلې ده. اما د هغه فضانورد په اړه چې په دې وحشتناکه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و هیڅ خبر مخې ته رانغی او په همدې ډول موضوع پټه وساتل شوه. دا چې موږ ټول پر دې پوهېږو د 1961 میلادي کال د اپریل په 12مه نیټه یورو ګاګارین هغه شخص و چې د لومړي ځل لپاره یې فضا ته سفر وکړ او د دې امکان هم شتون لري چې ممکن تر ګاګارین مخکې هم فضانوردان فضا ته لیږل شوي وو، کوم چې دا سفرونه ناکام او د وحشتناکو پیښو سره مل وو. دغه دوه ورونو د 1963 میلادي کال د مۍ په 23مه نیټه د ځمکې په مدار کې د یوې بلې مصنوعي سپوږمکۍ څخه نوي سیګنالونه ترلاسه کړل، کومه چې بیرته ځمکې ته د راګرځېدو په حال کې وه. که دا اوازونه په دقت واورېدل شي په ښکاره ډول پوهېدلی شو چې دا اوازونه د یو فضانوردې ښځې دي، کوم چې د سپوږمکۍ د فني او تخنیکي مشکلاتو له امله بند پاتې ده. همدا اوازونه و چې د دوی لخوا ثبت شول. выдаю руль. درې ورځې وروسته د شوروي اتحاد د دولتي رسنۍ لخوا اعلان کیږي چې یو مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په اتموسفیر کې ځمکې ته د راګرځېدو په وخت کې له منځه تللې ده. اما د دغې ښځې په اړه چې په دې وحشتناکه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و هیڅ ډول معلومات خپاره نه شول. دقیقاً یوه میاشت وروسته یعنې د 1963 میلادي کال د جون په 14مه نیټه ولنټینا ترشکووا د لومړنۍ روسي مېرمنې په توګه فضا ته واستول شوه او بیرته سلامت ځمکې ته راوګرځېده او نوم یې د لومړۍ
لومړی فضانورد په توګه په تاریخ کې ثبت کړ. حالانکه له دې ښځې وړاندې یوه بله ښځه هم فضا ته استول شوې وه، اما د دې پر ځای چې نوم یې د لومړنۍ فضانورد په حیث ثبت شي بلکې د نوم، مرګ او ژوند په اړه هم څوک خبر نه شول. کله چې دا اوازونه د دغه دوو ایټالوي ورونو په اساس رسني شول، د لویدیځو او نړیوالو یې زیات پام ځان ته راواړوه، اما دا هر څه د شوروي اتحاد لخوا رد شول او دا یې د خپل ځان پر ضد یو تبلیغاتي جګړه وبلله. دوی وویل دښمنان نشي کولی زموږ لاسته راوړنې وزغمي، نو له همدې امله د افواهاتو ته لاسونه اچوي. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ، د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل ملاتړ وکړئ. زموږ د چینل څخه د ملاتړ لپاره همدا کافي ده چې دا ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ووهئ. هیله ده چې دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ او که مو ویډیو خوښېده نو د سبسکرایب بټن ترڅنګ د لایک بټن هم ووهئ، او که زموږ د خپرونو په اړه کوم نظر لرئ نو هیله ده چې لاندې په کمنټ کې یې راته ولیکئ.